د شپې یوه بجه ده او زه راوتلی یم د کندهار په ښار کې ګرځم تر څو دا وګورو چې د شپې پر یوه بجه یا هم د شپې ناوخته په کندهار ښار کې د خوراک او د څښاک شیان دا پیدا کېږي او که یا د څښاک شیان دغه مشروبات لکه الکوزي او دا نور شیان چې دا خو کېدای سي پیدا سي په دوکانو کې خو زه خبره د جوسانو کوم چې جوس دی شریاخ دی د خوراک نور شیان دي رستورانټونه دي هوټلان دي پیزاوي او برګران داسې شیان د شپې پر دې ناوخته وخت یعنې 12 څخه تر 1 تر 2 بجو پورې آیا په دې وختو کې پیدا کېږي او که یا دا به ګورو تر څنګ نو یوازې نه ګرځم یوازې ځان نه په زحمت وم هوا ته هم د شپې په دې ناوخته کې زنګ ور وهم هغه په تکلیف وم او د کور یې راباسم بیا یې راسره ګرځم ته مې زنګ ور ولي هغه هم دا دی راوتي روان دي هغه دی رالي هغه دی روان لکه پیرانه چې دا وخت راوتلی دا وخت یې ته پرېږده ته دا وخت به د خوراک یا د څښاک یو شی پیدا سي شپه هم ده تر ځای نه موږ یا بل کم کار لرو ته تر ځای پسې وګرځو راځه راځه زما څخه یې موټر واخیستی وایي زه یې پخپله چلوم دا چې ولې زما سره دا ظلم وکړي دا به دی درته وایي ولې ورور یو خو نیمه شپه وراویستلم بل چې په هغه سیټ کې کښېنم خوب راځي بېجېږم مجبور یم چې جلو ته به کښېنم چلوم دا که دلته خوب درلې په شي کې دې ولي یا ستا دعا په کار ده بېغمه اوسه نیاز پر چا ستا دعا نه ده په کار یا په کار ده هسې موټر سیټ واخیست د څښاک شی خو مو پیدا کړي او څونه چې مو د عینو مینې فقط دغه د اولې په وارې سړکان وکتل د څښاک شیان په پېخر دي ډېر دي خو دا چې د خوراک شی پیدا کولی څوک یې نوس پیدا کولی دا هم ځان ته تر اوسه پورې پټ راز دی تر اوسه پورې خو مې هوټل خلاص نه دي لیدلي خو چې څونه هوټلان موږ لیدلي دي هغو ته به ورځو او معلومات ورڅخه کوو چې دا وخت موږ هغه شی پیدا کولی څوک یې نوس پیدا کولی ستا په نظر پیدا به کړو انشاءالله د خوراک شی د دې په عینو کې دی خو پیدا به کړو چې څنګه به سي څښاک شی نو دلته په عینو مینه کې مسټر فرېش ته راغلو او دلته د دوی جوسان ګورو بلو سکای و که بلو ویژن او یا بلو سکای خلاص کړی او بلو ویژن مو تا څښلی دي ښه خوند کوي دا کې ماته ښه خوند نه کوي را دې زه وچښم ستا غم هغه ځینې ونیسه هېواد بلو ویژن دغه جوس راورسېدی خوښ مې دوره په دې سو چې سر یې پیک دی بمبه پکښې کېده خو د راتویېدو دغه یې نسته یعنې په موټر موټرسایکل کې ښه وسه اچول کېږي اوس بیا خوند وګوره ولاکه دا څنګه خوند کوي یو څه وچښه چې نه کې یخ څه بدل ښه خوند کوي زه په هغه نور جوسانه مختایم کیله و امو دا شنداني کې راته ناولده دي ښه د تازګي احساس چاته ورکوي یخ شی دي نور ولاک خبرې تا څه خوند ورکوي څه یم نه کېدای شي زه ورسره ناولده یم لکه څنګه چې مو ولیدله
ګرده هوټلان بند دي په عینو مینه کې چې هغه خلاص دي هغه شی نه لري هغه څو ته ورغلي شی نه درلود نو اوس زه ښار د په ښار کې ګورو چې په ښار کې شی پیدا کېږي که نه پیدا کېږي نو په عینو مینه کې خو مو شی نه کړه پیدا د خوراک دا هوټلان ټوله یا بند وه یا چې خلاص وه شی ځو ښار ته اوس روان د عینو مینې څخه راووتلو ښار ته ځو او ګورو چې په ښار کې د خوراک شی پیدا کوای څوک یې نشي پیدا کولی ښار نو مشهور علاقه د شیدان چوک علاقه ده چې ټول هوټلان تقریبا پر هغه طرف باندې دي نو ورې ورځو ګورو چې پیدا کېږي که نه پیدا کېږي نو دا شپه زه چې وم ناامیده کور ته ځو کوم ځای ته راغللو هغه ځایونه ټول باندې دا تاسو وینئ دا ټول رسټورانټونه هوټلان دي دا بند دي یار نیه لري چند کاله باندې هوټلان خو نو پرېږده چې پرېږده اوس نو دوی هم نه دي ملامت چې ځایونه باندې په دې خاطر چې دا وخت صحیح هم نه ده چې موږ به لیونیان یو زه په حال کې نه یم دا وخت راوتلی یم وږي سوی یم خو دا و چې په کور کې څوک نشته چې په کور کې څوک وی بنا به د دې جنجاله خلاص وو مسافر راځي بلکل څوک راځي او ضرورت کېږي په هډوکي کېدی شي یې بلکل دا خبره هم پر ځای ده ما که هر وخت هوټل راوسي د خیره سره هغه به 25 ساعته وي یعنې که ته د شپې پر 1 بجه راسې هم به تا ته شی پیدا کېږي که پر 2 بجې راسې هم به پیدا کېږي که د سهار پر اذان وایي هم به تا ته شی پیدا کېږي نو یو خو دا خبره ده چې دوی هم په عین حال کې نه دي ملامت او دویمه دا خبره ده چې یو ځای یا 2 ځایه اتلس بجې باید داسې وي چې شپې له وخته خلاص اوسېږي ولې یوازې مسافر نه مثلا زه یم په کور کې څوک نشته په کور کې شی نشته راولم د باندې شی کوم نو باید داسې داسې خو خیر دې هیله چې دا شیان به کراره د خیر سره اصلاح کېږي که رسټورانټ ته وتلی هوټلان والا به مو د شي په دې ویډیو کې ته مو وروسته پام شي تاسو چېرې هوټل والا شناخته لرئ میشنې کې چې میشنې کې مو د مزدور واستوي چې هغه دا وګوري او بیا په دې پوه شي چې په دې وخت کې شی نه پیدا کېږي و د څښاک شیان شته شریخ پیدا کېږي آیس کریم پیدا کېږي جوسان پیدا کېږي نشابې او انرجیانې خو په پېخر دي بس یو دغه د خوراک مشکل دی دغه چې حل شي نو به ډېره ښه وي د خیره سره دغه څه ده او دا اوس چې بیا ولري دا بیا کندهار موبایل سنټر و هغه ځای چیرې چې ستاسو د خوښ دکان او د ټولو ښاریانو د خوښ دکان یاران اکسسریز دی یعنې زما دکان خو دا خو نو د شپې باید باندې د شپې سره د زموږ سودا چې ده د شپې خلک نه کوي څوک خیمه نه غواړي د شپې څوک خیمه نه غواړي څوک چارجر پاور بانک دا شیان نه غواړي خو خوراک چې دی هغه مهم دی اوس که ته چیرې چارجر ونه لرې مشکل نشته پاور بانک ونه لرې مشکل نشته لین ونه لرې مشکل نشته خیمه ونه لرې مشکل نشته سهار به راسې یاران اکسسریز هغه به درکړو خو خوراک چې د شپې وږي هغه باید اتمي و ضروري هغسې وکړي نو هغه بیا سهار ته نشي ساتلی په دې خاطر سره یاران اکسسریز د شپې باندې او یو ډېر ښه خبر د یاران اکسسریز د ګراکانو دپاره هغه به ډېر ژر واوري د خیره سره اوس نه یو ډېر ناولده نوښت به وشي خو اوس نه یو څو عمر بعد د خیره سره انشاءالله
هوا مې تا کړي د خپل کور مخ ته دوی ولاړې کور ته بالا به نو ځان کور ته ولاړ سم شی خو مو نه کړل پیدا خو خیر تاسو هم په کمنټ کې دا راته وایئ چې په تاسې هم داسې کله د چم سوی دي که نه دی سوی چې د شپې راوتلي یاست د یو شي په خوراک پسې یا هم د یو شي په پیدا کولو پسې هغه هم پیدا کړي نه تر بلې ویډیو الله پامان